مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم العالیه فرمایي کنه چې د دې میاشتې د ټولو نه بهترینه وظیفه څه ده تاسو ته پته ده په دې میاشت کې چې کله دا نهمې ذوالحجې ته ورسي په نهمه ذوالحجه باندې د سحر مونځ نه بعد مونږه مسلمانان چې یو په مونږ باندې واجب دي مونږه به دا ذکر خامخا کوو چې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا ذکر په مونږ باندې په هر فرض مونځ پسې دا په مونږ باندې واجب دی مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم العالیه فرمایي چې کله دا میاشت شروع شي د لومبۍ ورځې نه دا خپل عادت جوړول غواړي چې خلک ګرځي راګرځي که نه که یو سړی وایي چې ما ته د دې میاشتې بهترین وظیفه دې څوک وښیي زما د په دې میاشت کې دا پلانکې کار وشي زما دا مصیبت دې ختم شي او ما سره د الله چې کوم دی نو هغه ښه معامله وکړي وایي دا انسان دله پکار دی وایي چې دی ګرځي راګرځي که کار کوي که ګرځي راګرځي که هر څه کوي او چې د ده په خوله باندې دا کلمه چې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد نو وایي چې دی څه قسمه د الله نه څه غواړي که نه الله به د ده هغه مسله حل کوي او د ده هغه پریشانۍ او هر څه به ختمیږي نو د نن نه تاسو دا ځان سره اراده وکړئ چې انشاءالله دا میاشت بس تقریبا شروع شوه نو د نن نه تاسو چې ګرځئ راګرځئ لوبې کوئ هر څه نو تاسو دا دعا او دا کلمه چې کوم ده دا په د خپله ژبه باندې خامخا راولئ بیا چې کله تاسو به بیا په کورونو کې چې نهمه ذوالحجه د اختر نه یو ورځ مخکې بیا د هر مونځ نه بعد دا الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا بیا هغه وخت نه واجب شي بیا ضروري دي خو دا اوس نه چې دی نو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم العالیه فرمایي چې دا مستحب دی او دا د صحابه کرامو او د هغې یو داسې سنت دی چې د اوسني خلکو دا پرېښی دی هغې چې به وایي کله ذوالحجه شروع شوه بازار ته بتله نو کله یو صحابي وي په تیز اواز هم ویلی شي په مزه اواز باندې هم ویلی شي وي کله ناکله به یو صحابي چې کوم دی هغه به په تیز اواز باندې شروع کو چې کله به شروع کو نو ورسره به ټولو صحابه کرامو په تیز اواز باندې شروع کو وی هغې به دومره مزه کوله چې ټول به په یو ځای باندې لګیا شو د هغې نه به یو بهترین غوندې اواز او دغه جوړ شو نو تاسو هم چې کوم دی نو دا یو پیری خو اوس کم از کم ووایئ الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد